امریکا وايي اسلام آباد دې د پهلګام برید وغندي او په څېړنو کې دې همکاري وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر کې د زیاتېدونکي کړکېچ له اړخه اندېښنو ته په کتو د دغو هیوادونو له چارواکو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. واشنګټن وايي روبیو د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرو کې غوښتي چې نوموړی د هند تر ادارې لاندې کشمیر پهلګام کې د اپریل د 22مې برید وغندي. هغه پر دې هم ټینګار کړی چې اسلام آباد د دغه خونړي برید په تړاو څېړنو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د پاکستان لومړي وزیر ته ویلي دي چې له هند سره د کړکېچ کمولو، د مستقیمو اړیکو رغولو او سویلي اسیا کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره دي کار وکړي. هغه د پاکستان له لومړي وزیر وروسته د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جي شنکر سره هم په ټلیفوني خبرو کې د نوې ډیلي له اړخه د کړکېچ کمیدو او سویلي اسیا کې د سولې او ثبات دوام لپاره پاکستان سره د ګډ کار کولو ویلي دي. واشنګټن زیاتوي چې روبیو د پهلګام په خونړي ترهګریز برید کې پر مړینو خواشیني ښودلې او ټینګار کړی چې امریکا له هند سره د ترهګرۍ خلاف ولاړه ده. بلخوا د پاکستان د لومړي وزیر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې هغه د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني مکالمه کې پاکستان پورې د پهلګام پیښې تړلو لپاره د هند هڅې رد کړي او ټینګار کړی چې د حقایقو معلومېدو لپاره دې رڼې، ناپیلې او باور وړ څېړنې وشي. د پاکستان لومړي وزیر د هند پارونکی چلن د خواشینۍ وړ بللی او زیاته کړې ده چې دا ډول تحرکات په ځانګړې توګه د افغانستان له خاورې د داعش، خراسان، ټي ټي پي او بلوڅ آزادۍ غوښتونکو په ګډون د توندلارو وسلوالو ډلو د ترهګرۍ په وړاندې له روانو هڅو او مبارزې د پاکستان پام بلې خواته اړوي. د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو مخکې هم په وار وار د دوی پر ضد د افغانستان د خاورې د کارېدو ادعا کړې ده، خو اسلامي امارت دا ردوي چې افغانستان خاوره دې د کوم ګاونډي خلاف کارېدلې وي.